که یو سړی د ایمان دعوه کوي او دا وایي چې زما ایمان مکمل شي، د الله رسول وایي چې د ده ایمان به هله مکملیږي، دا به د کامل ایمان خاوند هله جوړیږي. احسنهم خلقا، چې اخلاق یې ښایسته کړي، ستا ایمان به هله کامل شي چې ستا ښایسته اخلاق برابر شي، چې ته د ښایسته اخلاقو خاوند شي. په یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ډېر ناشنا حدیث دی، چې ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجة الصائم القائم. مؤمن هغه د ښه اخلاقو په بنا باندې الله ورته دومره غټه مرتبه ورکوي، دومره لوی اجر ورکوي، چې دا د قیام د شپې الله ته د ودرېدو او په ورځ کې الله ته د روجې نیولو په مرتبه باندې چې څنګه یو سړی د الله دپاره د شپې ودرېږي او روژه ونیسي، څومره اجر چې ده ته میلاویږي، الله یو مؤمن ته په ښه اخلاقو باندې دومره اجر ورکوي. څومره اجر دی؟ په یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ما من شیء فی المیزان، په میزان کې داسې یو شی نشته اثقلو چې هغه ډېر دروني، ډېر وزني، ډېر د وزن والی من حسن الخلق، سوا د ښایسته اخلاقو نه. که غواړې چې د قیامت په ورځ دې د حسناتو تله درنی، که غواړې چې دا د میزان تله دې درنی، که غواړې چې الله درته ډېر اجرونه د میزان حسنات په تله کې واچوي، نو درون عمل ښایسته اخلاق په ځان کې پیدا کړي. زما محترمو، زمونږ او ستاسو دا معاشره چې بګړاو ته راځي، جنګ ته چې خبره وځي، شر او فساد ته چې خبره وځي، دا یو بل پسې د ویشتو خبرې دې ته چې نوبت رسیږي، د دې پیلنۍ پوړۍ بد اخلاقي داسې ده که نه ده؟ د هرې شر دپاره دروازه کولاوونکې شی د بد اخلاقي ده. که یو سړی ستا د پلار دشمني یا تی د پلار دشمني، که په ښه اندازم د یو بل سره خبره وکړه، دا دشمني ختمیږي که نه ختمیږي؟ او که یو سړی د تا سره ډېره مینه محبت ساتي، د تا نه ځان او قرباني، خو که په بد اخلاقۍ دې ورسره خبره وکړه، والله دا دشمنۍ ته رسیږي که نه رسیږي؟ د دې د وجې نه زمونږ او ستاسو په دې ژوند کې چې دا مشکلات راځي، دا ټینشنونه راځي، دا خفګانونه راځي، دا مینه محبت چې ورک شوی دی، والله یو وجه د دې دا بد اخلاقي ده. یو عالم لیکي په خپل کتاب کې 3 شیزونه دي چې انسان ژوند تنګوي، د انسان د ژوند نه خوند بوځي، مزه بوځي، دا انسان هر وخت پریشاني، هر وخت یې تندی نیولې، په هغه 3 اشیاو کې یو شی هغه بد اخلاقي ده. زما او ستا دا پریشانیانې چې موږ ته رارسي، بنیادي وجه د دې راولټې، که بنیادي سبب د دې راوسپړي، قسم په الله بد اخلاقي ده. بد اخلاقي ده که نه ده؟ نو د دې د وجې نه دا ښایسته صفات موږ او تاسو په ځان کې پیدا کړو، نه دا چې هر سړی ځان ته اخلاقي وایي. ځکه دا پښتانه وایي خپله ګناه د ولو منځ دی، وایي که نه وایي؟ خپله ګناه سړي ته نه ښکاري، هر سړي ته ځان اخلاقي ښکاري چې یاره زما ښایسته اخلاق دي، خو ښایسته اخلاق به ستا الی، مزیدار اخلاق به ستا الی، ته به هله د ښه اخلاقو خاوند یې چې کله بل سړی ستا د اخلاقو ګویي ورکړي. ته خو به ځان ته ډېر ښه اخلاقه وې. شیطان کې دا یو صفت شته چې کله دې ګناه وکړه، بیا په تا کې دا جرأت هم در اچوي چې په هغه ګناه باندې تا وکیل جوړوي، د هغه ګناه دپاره بیا بل ته دلایل وي چې نه جي دا خو زما صحیح کار دی، ما خو صحیح خبره وکړه، دې کې خو زما بد اخلاقي نشته، ما خو د حق دپاره خبره وکړه. دا خبرې کوو که نه کوو؟ حال دا چې دا به بد اخلاقي. لہذا د خپل اخلاق برابر کړو، تر دې چې قرآن کې الله موږ ته ویلي دي که چا سره جګړه هم کې، د دلیل په میدان کې د چا سره بحث مباحثه هم کې، هم د اخلاق مظاهره په هغې کې وکړه. وجادلهم بالتي هي احسن، که جنګ کې، که بحث کې، که مباحثه کې، که مناظره کې، بالتي هي احسن، په ښایسته طریقې د اخلاقو مظاهره په دې مناظره کې هم ته وکړه، په مباحثه کې هم وکړه. د الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ کې ښایسته اخلاق پیدا کړي.